Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alaikum Grano Malguro, EMR Pakistan learning channel with another informative video concerned to Excel Hlookup. Already VLOOKUP chicken functions the video munga upload kare pa EMR Pakistan learning channel manni. Nan topic larazu Excel Hlookup. Kam chi VLOOKUp ho aga bata suta vertical bata su bagi bande lookup kao search pam kao. Aw pa Hlookup bani bata su horizontal lookup کوي سرچ وکوي لکه څنګه کله تاسو دا هیډینګز چې کوم دي دا هیډینګز دا په ډیټا ټیبل کې په روز فارم کې وي لکه دا روز دی دا تمام منشن کړم دي 1 2 3 4 5 6 ستاسو د پوهې لپاره دا هیډینګز په رو فارم کې وي نو بیا به تاسو ایچ لوکاپ فارمولا یوز کوي او ان کیس دا هیډینګز دا چې زه راواخلم او دا په کولم فارم کې وي لکه دې ځای کې چې کوم دي نو سیلز پرسنټیج کې سیل وي کوانټیټي وي انکم وي دا چې کوم دلته منشن شوي دي دا په کولم فارم کې وي نو تاسو بیا وی لوکاپ فنکشن یوز کوئ تاسو الریډي وی لوکاپ فنکشن په ایم آر پاکستان چینل باندې کتلی شئ نن راځو ایچ لوکاپ ایگزامپلز ته چې دا به موږ څنګه کوو دې کې تاسو وګورئ که نه دا یاد وساتئ چې تاسو کوم ایچ لوکاپ دی یا وی لوکاپ دی نو مست دا یادو سات دا به تاسو له همیشه لیفت لکه دا لیفت سایډ دی دا لیفت دی او دا چې دی خوځي که نه دا رایټ دی نو دا یادو ساتئ چې لیفت ټو رایټ ایچ لوکاپ یا وی لوکاپ تاسو له د رایټ سایډ د لیفت سایډ ته ریزلټ نشي درکولی ریورس بیک ریزلټ نشي درکولی دا یادو ساتئ او دویمه خبر بیا ریپیټ کوم چې کوم هیډینګز دي ستاسو دا دی وخت کې په رو فارم کې دي دا به ایچ لوکاپ فارموله به موږ یوز کوو او که دا هیډینګز چې کوم دی دا په کولم فارم کې وي نو بیا به ورټیکل چې کوم فنکشن دی هغه به یوز کوو اوس دا څه ګورئ که نه دا موږ د دې نه راغوستي چې نه په رو فارم کې چې کوم فرسټ کې وي نو تاسو به لوکاپ سرچ عمر له په هغې کوئ که تاسو مطلب لکه دا اوس سیلز پرسن دی دا په دې فرسټ رو کې دی نو دا هم یاد وساتئ چې ریزلټ به تاسو له په دې باندې درکړي چې تاسو به لاول سیلز پرسن راغلی مطلب که په ډیټا کې دا غوره ډیټا که تاسو سره هر څه په هیډینګ کې خو چې په فرسټ رو کې ان کیس ایچ لوکاپ تاسو یوز کوئ یا مطلب که وی لوکاپ یوز کوئ نو چې د کالم چې کوم هغه فرسټ سیل راځي هغې کې چې فرسټ تاسو کوم هیډینګ وي نو هغه به دې ځای کې تاسو منشن کوئ نو هله به تاسو ته وی لوکاپ یا ایچ لوکاپ چې ریزلټ چې کوم دی هغې راځي یاد وساتئ اوس ایگزامپل ته بیا وګورئ تاسو چې دا سیلز پرسن ما سره چې کوم دی نو په فرسټ رو کې دی نو دې ځای کې ما سیلز پرسن اخیستی دی او د جي څه مطلب دی دا اے نواله بي سی ډي ای اف جي ایچ دا د دې سیلز پرسن چې کوم دی نامي دي دا د دوی نیمز دي نو که دې کې تاسو هر څه منشن کوئ مطلب که تاسو اے ورکوئ سپوز تاسو مطلب بي ورکوئ یا اے وي یا سی وي یا ډي وي دا څه فرق نه غورځي به د دې نه به تاسو یو راخلی هغه تاسو هره قسمه ډیټا وي دې کې ما فار ایگزامپل ډي ورکړلی بیا زه به لوکاپ د دې کوم د دې سیلز پرسن چې کوم دی که نه دې لوکاپ به زه څه کوم د دوی زه سیل ګورم کوانټیټي ګورم او انکم ګورم ټیک شو اوس ګوره فارمولې طرف ته راځو دا څه په خپله باندې پوه شئ از ایکول ټو ایچ لوکاپ دا به یا ډبل انټر کې دې ځای ډبل کلیک پکې تاسو او یا که ټیپ تاسو انټر کو نو ټیپ نوم دا راتلی شي صحیح شو اوس په ایچ لوکاپ کې تاسو دې دغه ته وګورئ دې سینټیکس ته وګورئ دې ټولز ته وګورئ دا ته څه وایي په دې کې وایي چې لاول به تاسو لوکاپ ویلیو ورکوئ بیا کاما بیا ټیبل ارے به ورکوئ بیا کاما دا رو انډیکس نمبر رو ولې وایي ځکه چې دا ایچ لوکاپ ته هوریزنټل ده ټیک شو او بیا د هغې نه بعد چې کوم تاسو مطلب چې کوم ایگزیکټ میچ چې غواړئ تاسو مطلب زیرو یا فالس ورکوئ او که تاسو مطلب اپروکسیمیټ میچ غواړئ تاسو نو تاسو بیا سو ټرو ورکوئ اوس تاسو دې ته ګورئ که نه چې د دې سینټیکس مطابق چې کوم دی مونږ دا فارموله یوز کوو نو تاسو ته به ریزلټ په خپله باندې اوکې درکوي نو دې کې لاول وایي چې لوکاپ ویلیو نو دا لوکاپ ویلیو کې به تاسو دا سلیکشن ورکوئ دا سیلز پرسن زه ګورم که نه خو چونکې دا ټولې نامې به په دې کې منشن شوي نو زه به لوکاپ ویلیو دا ورکوم ټیک شو جي بیا کوما بیا وایي ټیبل ارے ټیبل ارے دا زموږ ټول ټیبل دی ښه دا کمپلیټ ټیبل دی صحیح شو
دا ستاسو د پوهې دپاره ما روز لیکلي دي او دا په 1 2 3 4 5 6 کې دا هیډینګز دي دا مې ستاسو پوهې دپاره لیکلي دي دا په ټیبل یا په ډیټا کې نه دي دا زموږ پوره ټیبل ارې شوه پوره ډیټا شوه بیا وګورئ بیا کومه ده بیا وایي چې رو انډیکس نمبر نو د دې سیلز پرسن چې کوم دي که نه د دوی زه سیل ګورم نو سیل په کوم رو کې دی سیل په 2 رو کې دی دا 2 او دا سیل دا رو ده نو دې کې به زه 2 منشن کوم او بیا کومه دا وګورئ که تاسو اپروکسیمیټ میچ ګورئ که نه کلوز میچ ګورئ یا داسې مطلب هغه نږدې ریزلټ غواړئ که نه اندازتن غواړئ بیا به ټرو ورکوي خو چونکې مونږ فالس به ورکوو مونږ ایګزیکټ میچ غواړو مونږ ایکوریټ بالکل کوریکټ ریزلټ غواړو چې مطلب کوم څیز مونږ په دې کې منشن کړی دی مونږ له هم د هغې ریزلټ راکړه مونږ ته اپروکسیمیټ اندازتن ریزلټ مه راکوه نو که تاسو فالس په دې کې لیکئ داسې فالس نو اوم ټیک ته او که تاسو فالس نه لیکئ تاسو ان کیس صرف 0 ورکو او انټر هم کو نو اوم ټیک ته نو ما ته څه وایي وایي دا سیلز پرسن چې کوم ډي دی دا ډي وایي د ده سیلز چې کوم دی که نه وایي دا 130 دی 130 ریزلټ یې ما ته وکړې راکړه اوس د کوانټټي دپاره بیا هم دغه فارموله یوز کړو ګوره ورته ښه بیا ایکول شو ایچ لوکاپ شو چې کوم پیرنتھیسز دی بریکټس دي بای ډیفالت په خپله باندې اوپن دې سره پوزیشن کې راغلل بیا همغه خبر دی لوکاپ ویلیو نو لوکاپ ویلیو زما دا ده همغه زړه خبره ده کومه او ټیبل ارې چې کوم دی همغه خبر ده چې ټیبل زموږ دا ټول ټیبل دی دا ډیټا ده چې څومره تاسو سره بیا کومه چینجز دی وخت کې څه کې راځي رو انډیکس نمبر کې وي کوم رو کې دا کوانټیټي ده نو 3 نمبر رو کې ده دا روز ته ما منشن کړی دي نو په 3 کې کوانټیټي نو دې کې به تاسو 3 منشن کې او کومه که 0 ورکوي او که فالس ورکوي تاسو ته موږ دواړه به ټیک راځي او انټر ځکه چې موږ ایګزیکټ میچ غواړو ایګزیکټ ریزلټ غواړو نو وي د ډي سیل خو 130 خو کوانټیټي 50 ته دا کوانټیټي او دا راشي دې کې دا 50 ته ٹھیک شو اوس ګوره انکم موږ سره په رو نمبر 4 کې دی اوس انکم معلومو همدغه سیم دغه فنکشنز دي چې ایچ لوکاپ دا که تاسو دا ډبل کلیک کې نوم راځي بای ډیفالټ او چې که د کیبورډ نه تاسو ټیپ بټن پریس کې نوم هم راځي ټیک شو بیا وګورو مخکې لوکاپ ویلیو دا لوکاپ ویلیو شوه بیا کومه دا اگین بیا ریپیټینګ همغه خبره ده دا ټیبل ارې شوه زموږ ټوټل ډیټا شوه بیا کومه بیا رو انډیکس نمبر چینج کی ولې به چینج کی اوس انکم ګورم انکم پسې کې دی په 4 نمبر رو کې دی 4 نمبر رو نو 4 کوما او د ایگزیکټ میچ لپاره 0 او بیا انټر نو ماته وی چې انکم چې تاسو وګورئ کنه د ډي سیلزمن دا 35000 دا 35000 اوس ګوره دا ډي دی فنکشنز په ټول باندې پلی شو لوکاپ خدای کنه ډي کې زه ولاړم نو که زه چینجز پدې کوم نو ماته ریزلټ اوکې راکې اوس ګوره ته مې را ا سیلزمن وګوره او انټر کا نو د ا سیلزمن سیل دا 65 دی دا 65 وی کوانټیټي چې کوم دنو دا 30 ده او انکم یې 75000 دی دا 75000 زه ورته یم نه ما ته چې کوم دنو ای سیلزمن شو که دا ویل ای دا انټر نو ما ته وایي چې دا د ای سیلزمن چې کوم دی سیل دی 156 ای سیلزمن وګورئ 156 بیا وګورئ کوانټیټي 44 او بیا وګورئ انکم چې کوم دنو 41000 دی وګورئ کله چې تاسو بار بار یو سیلزمن کلیک کوئ لکه مطلب سی سیلزمن دی انټر دا د هغې پوره ډیټا ده دا سیلز دا کوانټیټي دا انکم که نه نو وای ناټ چې په دې باندې یو د ډیټا ویلیډیشن نه ځان ته یو ډراپ ډاون ولګو او دا ټول سیلز پرسن پکې په یو سورس کې ورکو او موږ ته په اسانتیا سره میلاویږي نو دې اکټیو سیل کې ودرېږئ ډیټا ټیب الریډي کلیک دی ډیټا ویلیډیشن ته به راشئ په دې کې به تاسو راشئ لیست او دا سورس چې کوم دي کرسر ودروئ تاسو او د دې نه تاسو ورکې دا سیلز پرسن سور دا ټول پکې نه والے ایچ پورې ورکې ٹھیک شو او دې ځکه تاسو دا او کې ته په دې باندې سي یو فلټر ټایپ دا موږ په وی لوک اپ فنکشنز کوم لګولیو دا راغی نو تاسو ګوره مطلب که زه ګورم چې دا ای سیلزمن څه پوزیشن دی وی سیل یې دومره دی کوانټیټي دومره ده انکم دومره دا پوره ډیټا ماته رااله بیا زه ورته یم چې را دي کې ماته چې کوم دی نو دا سی سیلزمن وښایي وي دا دومره ده ټیک شو نو بس دا مهم خبر یاد وساتئ چې که ایکسل کې تاسو ایچ لوک اپ فنکشنز یوز کوئ که وی لوک اپ فنکشن یوز کوئ تاسو نو دا یاد وساتئ چې تاسو ته به عمر لا چې کوم ریزلټ درکوي دا دوباره ریپیټ کوم
چې تاسو ته به لیفت ټو رایټ دا لیفت دی او دا رایټ ته ځما نو تاسو ته به ریزلټ درکوي اوکې د رایټ نه لیفت ته ریزلټ چې کوم دی نو ایچ لوکپ وی لوکپ دا نشي ورکولی دا یاد وساتئ. دویمه مهم خبردار چې که پرس که تاسو دا هیډینګز دا په روز کې وي نو تاسو به ایچ لوکپ یوز کوئ هوریزنټل او که دا هیډینګز تاسو پرس که په کولمز کې وي لکه دې کې سیلز پرپس وي دا سیلز وي دا کوانټیټي وي دا انکم وي دا ریمیننګ لکه دا هیډینګز دا په کولمز کې وي نو بیا به وی لوکپ چې کوم دی فنکشن یوز کوئ. زه امید لرم تاسو په دې باندې پوه شوي یې. تاسو لایک کړئ تاسو سبسکرایب کړئ تاسو شیر کړئ. ایمار پاکستان دا ویژن دی چې تاسو دپاره همدغه شانتې معلوماتي ویډیوز مزید هم راوړي. ډېره مننه د الله په امان. الله حافظ. السلام علیکم.